السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن اوسیږي. د تیر لوست مو هم په پوره غور او دقت سره زده کړی وي. د نن ورځ د لوست لپاره هم په خپلو کورونو کې مو مطالعه سرته رسولي وي او د نن ورځې د لوست لپاره هم چمتووالی ولرئ. او د تیر لوست کورنۍ دنده چې د اکسیجن تعامل له هایدروجن سره او د اکسیجن تعامل له کلورین سره، همدارنګه د هایدروجن تعامل له نایتروجن سره او د هایدروجن تعامل د میثل اکساید سره و، هغه مو هم په پوره غور او دقت سره زده کړی وي او کورنۍ دنده یې د هغې معادلې لیکل و او توزین کول و، هغه مو هم اجرا کړي وي. ښه ګرانو زده کوونکو، راځو د نن ورځې د لوست لنډیز ته چې د نن ورځې لوست تاسو ته بیا هم په لنډو ټکو کې بیانوم. ګرانو زده کوونکو، د تیر لوست لنډیز په لنډو ټکو کې تاسو ته بیانوم څرنګه چې د تیر لوست کې موږ تاسو هایدروجن ولوست او ومو ویل چې هایدروجن په طبیعت کې په لویه پیمانه پیدا کیږي. په ځانګړې توګه د یو شمېر سیارو اتموسفیر له هایدروجن څخه جوړ دی. د لمر په سیاره کې زیات شتون لري چې هیلیوم د جوړېدو او د همدا ډول د تودوخې د رامنځته کېدو سبب کیږي. نو ځکه په لمر کې زیاته تودوخه او رڼا شتون لري. او همدارنګه مو وویل چې هایدروجن بې بویه، بې خوند او بې رنګه ګاز دی. کیمیاوي خواص مو هم ولوستل. د -252.13 درجې سانتیګراد تودوخه کې په مایع حالت بدلیږي، په -259.8 درجې سانتیګراد تودوخه کې په ګاز حالت بدلیږي. د کیمیاوي خواص په جمله کې د اکسیجن سره تعامل ولوست چې هایدروجن له اکسیجن سره تعامل کوي، اوبه جوړوي. د کلورین سره تعامل ولوست چې هایدروجن له کلورین سره تعامل کوي. هایدروجن کلوراید ګاز جوړوي. د هایدروجن له نایتروجن سره تعامل کوي. د امونیا ګاز جوړوي. او په همدې ډول د هایدروجن له د میثل اکساید سره هم تعامل، ورته د تعامل معادله یې ولیکله چې د میثل اکساید سره تعامل کوي، اوبه او خالص مس په لاس راځي. نو راځو د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې لوست مو د اووم ټولګي د کیمیا مضمون 4 څپرکي موضوع ده د هایدروجن لاسته راوړنه یا د هایدروجن لاسته راوړل. څرنګه موږ تاسو ګران زده کوونکو کولی شو چې هایدروجن لاسته راوړو؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، د اوبو له تجزیې څخه هم کولی شو چې هایدروجن لاسته راوړو او په نورو طریقو او لارو او ازمایښتونو سره هم کولی شو چې هایدروجن لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په لوست کې زموږ موخې دا دي چې تاسو ګران زده کوونکي د هایدروجن د لاسته راوړلو لارې وپېژنئ چې په کومو لارو کولی شو هایدروجن لاسته راوړو، او همدارنګه د هایدروجن د لاسته راوړلو لارې زده کړئ، یعنې د هغې کیمیاوي معادلې او همدارنګه کیمیاوي تعاملونه یې زده کړئ او په راتلونکي کې له هغې څخه ګټه واخلئ. د لوست پاڼه د کتاب 80مه پاڼه ده او لوست مو 9 لوست ده. ګرانو زده کوونکو، راځو د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو چې د هایدروجن لاسته راوړل دي. هایدروجن د لومړي ځل لپاره په 1909 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره انګلیسي فیزیکپوه کندیش لاسته راوړ. انګلیسي فیزیکپوه کندیش هایدروجن لاسته راوړ. هایدروجن یې څه ډول لاسته راوړ؟ د یو فلز او تیزابو ته تعامل ورکړ او هایدروجن یې ورڅخه لاسته راوړ. که چیرته موږ تاسو ګرانو زده کوونکو وګورو، هایدروجن په دې ډول لاسته راوړلی شو چې د جستو فلز او د هایدروکلوریک اسید تیزابو ته تعامل ورکړو نو هایدروجن لاسته راوړل. جست رااخلو چې یو فلز دی، د هایدروکلوریک اسید یا HCl د محلول سره اوبلن محلول سره یو ځای کوو. په پایله کې د جست کلوراید مالګه، جامده مالګه او جمع د هایدروجن ګاز ورڅخه ازادیږي، هوا ته پورته کیږي. په دې ډول کندیش هم هایدروجن لاسته راوړ چې یو فلز یې د تیزاب سره یو ځای کړ، هایدروجن ورڅخه آزاد شو.
د معادلې توزین ته که چېرته ځیر شو نو جست په تعامل کوونکو موادو کې 1 اتوم، په محصول موادو کې هم 1 اتوم. هایدروجن په محصول موادو کې 2 اتومه ده او په تعامل کوونکو موادو کې 1 اتوم. کلورین په تعامل کوونکو موادو کې 1 اتوم، په محصول موادو کې 2 اتومه. نو د هایدروجن کلوریک اسید ضریب ورته 2 کوو. اوس کیمیاوي تعامل معادله یې هم توزین او برابره شوه. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په تېر لوستونو کې هم ورته اشاره کړې وه چې کولی شو سودیم چې یو فلز ده له اوبو سره یو ځای کړو H2O چې مایع دي او په پایله کې به یې سودیم هایدروکساید القلي NaOH په اوبلن محلول یې او همدارنګه د هایدروجن ګاز به ورڅخه لاسته راشي چې هایدروجن ګاز بیا هم سپک ده، هوا ته پورته کېږي. که چېرته د دې معادلې توزین ته ځیر شو نو سودیم تعامل کوونکو موادو کې 1 اتوم، په محصول موادو کې هم 1 اتوم. هایدروجن په تعامل کوونکو موادو کې 2 اتومه، په محصول موادو کې 1 2 3 اتومه. او اکسیجن په تعامل کوونکو موادو کې 1 اتوم، په محصول موادو کې 1 اتوم. نو راځو د هایدروجن ضریب دلته تعامل کوونکو موادو کې 2 کوو. 2 په 2 کې 4 او په محصول کې 2 او 1 3 دی. نو بیا هم ورته د سودیم هایدروکساید ضریب 2 کوو. اوس هایدروجن 2 اتومه او 2 اتومه 4 اتومه په محصول موادو کې او 2 په 2 کې 4 اتومه په تعامل کوونکو موادو کې. په همدې ډول 2 اتومه اکسیجن په تعامل کوونکو موادو کې، 2 اتومه په محصول موادو کې. سودیم په محصول موادو کې 2 اتومه، په تعامل کوونکو موادو کې هم ورته ضریب 2 کوو. نو ګرانو زده کوونکو راځو د همدغه دوو معادلو د اثبات لپاره موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ازمایښت او تجربې لرو چې د همدغه دوه معادلو د ثبوت کولو لپاره دغه تجربې سرته رسوو. جست فلز رااخلو، هایدروکلوریک اسید ورباندې علاوه کوو تر څو جست کلوراید مالګه او هایدروجن ورڅخه لاسته راشي. او بیا سودیم را اخلو د اوبو سره یو ځای کوو تر څو سودیم هایدروکساید او هایدروجن ورڅخه لاسته راشي. ګرانو زده کوونکو تاسو ښه ځیر شئ. لومړی یو تشت را اخلو او اوبه به پکې موجودې وي او یو ټیسټ ټیوب را اخلو. په همدې ډول پایه له ګیرا سره او فلاسک زموږ د دې ازمایښت لپاره پکار ده او په همدې ډول د موادو د اخیستلو قاشقه مو پکار ده. همدا شان ګرانو زده کوونکو رابري، سرپوښ، زنګونکوک نل، رابري پایپ او تفریقي قیپ زموږ د دې ازمایښت لپاره پکار دي. او همدا شان ګرانو زده کوونکو د دې ازمایښت د سرته رسولو لپاره زموږ د جست فلز پکار ده او د هایدروکلوریک اسید تیزاب مو پکار دي. په همدې ډول موږ ګرانو زده کوونکو ګوګرد پکار ده. خو د دې ازمایښت د سرته رسولو لپاره باید ګرانو زده کوونکو چې دستکش او ماسک ولرو او د خپل صحت په اړه متوجه اوسیږو. ګرانو زده کوونکو لومړی پایه او ګیرا رااخلو او فلاسک ورباندې تړو. وروسته له هغې څخه ګرانو زده کوونکو د موادو د اخیستلو قاشقې په واسطه د جستو فلز رااخلو او فلاسک ته یې داخلوو. او
بیا ورباندې تفریقي قیب او زنګونکو غینال رهدو او تیست ټیوب یې رااخلو، له اوبو څخه یې ډکوو. کله مو چې له اوبو څخه ډک کړ نو رابري پایپ تیست ټیوب ته داخلوو. او وروسته له هغې څخه ګرانو زده کوونکو تیست ټیوب اوس له اوبو څخه ډک ده. وروسته له هغې څخه ګرانو زده کوونکو تفریقي کیپ شیردهن یې خلاصوو او له پاسه ورباندې د ګوګړو تیزاب اچوو. کله مو چې ګوګړو تیزاب ورباندې علاوه کړه د HCl هایدروکلوریک اسید نو هایدروکلوریک اسید د جستو سره تعامل کوي او په پایله کې هایدروجن ګاز ازادیږي. تاسو ګورئ چې هایدروجن د ګاز څخه تیست ټیوب ډک شوی ده. اوس تیست ټیوب رااخلو او ګوګرد ورته وهو چې هایدروجن ګاز سوځیږي او یو غږ کوي. همدغه د هایدروجن د ګاز غږ و چې په دغه تیست ټیوب کې موجود و. نو موږ پوه شو چې د جستو او د هایدروکلوریک اسید تیزابو له تعامل څخه د جست کلوراید مالګه د فلاسک په لاندنۍ برخه کې پاتې شوه او هایدروجن ګاز د زنګونکو ګینل او رابري پایپ په واسطه تیست ټیوب ته داخل شو چې موږ وروسته د ګوګر په واسطه د هغې غږ وپېژندلو. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو دوهمه تجربه هم لرو چې په دوهمه تجربه کې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو سودیم له اوبو سره یو ځای کوو او د سودیم د اوبو سره تعامل کوي. سودیم هایدروکساید القلي او د هایدروجن ګاز ورڅخه لاسته راځي. نو د دې ازمایښت د سرته رسولو لپاره ګرانو زده کوونکو تیست ټیوب دانې یا تیست ټیوبونو د ښودلو جالي راخلو. همدارنګه د تیست ټیوب نیونکي ګیرا راخلو او په یو تیست ټیوب کې یو مقدار اوبه اچوو. دوهم تیست ټیوب مو په مکمله توګه خالی وي. فلزي سودیم رااخلو چې تاسو ګورئ فلزي سودیم مو رااخیستی ده او زموږ سره شته ډېر په کمه اندازه باندې او پنس راته اړتیا ده. نو په دې تجربه کې هم سودیم رااخلو د پنس په مرسته باندې او اوبو ته یې داخلوو. کله مو چې سودیم په اوبو کې واچوو دوهم تیست ټیوب ورباندې په معکوس ډول نیسو. ګرانو زده کوونکو تاسو ګورئ چې سودیم له اوبو سره تعامل کوي. د سودیم د اوبو یو هایدروجن بې ځایه کوي. هایدروجن ګاز هم په معکوس شوي تیست ټیوب کې راټولیږي. اوس
د ګوګرد په مرسته باندې ګورو چې په دوهم ټیسټ ټیوب کې هایدروجن ګاز شتون لري او که نه. بیا هم یو غږ او یوه روښنایي کوي. دا هم د هایدروجن د ګاز غږ و چې د دوهمي خالي ټیسټ ټیوب کې راټول شوی و. ښه ګرانو زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ګورئ په تخته باندې، په دوهمه ازمایښت کې سودیم د اوبو سره تعامل کوي. سودیم هایدروکساید القلي په دغه دوهمي ټیسټ ټیوب کې پاتې شوه او هایدروجن ګاز په خالي ټیسټ ټیوب کې راټول شوی و چې کله مو اورلګیت ورته نږدې کړ نو یو غږ یې وکړ او وسوځېد. ښه ګرانو زده کوونکو، راځو د نن ورځې د لوست لنډیز ته. څرنګه چې په نن ورځ لوست کې موږ تاسو د هایدروجن لاسته راوړل ولوستل، ومو ویل چې هایدروجن کولی شو په مختلفو طریقو سره لاسته راوړو. نو هایدروجن مو ولوست چې په 1999 میلادي کال کې انګلیسي فیزیکپوه کندیش د یو فلز او تیزابو له تعامل څخه لاسته راوړی و. موږ هم په همغه تګلاره ولاړو او د جست فلز مو د هایدروکلوریک اسید تیزابو سره یو ځای کړ چې جست کلوراید مالګه په پلاس کې پاتې شوه او د هایدروجن ګاز په ټیسټ ټیوب کې ځای ونیو. چې کله مو ګوګر ورته نږدې کړ نو یو غږ یې ورڅخه واورېدل شو د هایدروجن د سوځېدو څخه. او په همدې ډول د سودیم فلز مو د اوبو سره یو ځای کړ چې سودیم راځي د اوبو یو اتوم هایدروجن بې ځای کوي. په پایله کې سودیم هایدروکساید القلي او هایدروجن لاسته راغلل چې بیا مو هم کله ګوګرد ورته نږدې کړ نو یو ډول غږ یې وکړ. ښه ګرانو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده همدا ده چې تاسو به د هایدروجن د لاسته راوړلو هغه نیټه د لومړي ځل لپاره هم یاد کړئ او د هغه عالم نوم چې لومړي ځل لپاره لاسته راوړی کندیش، دا به هم یاد کړئ. او د هایدروجن د لاسته راوړلو معادله د جست او د هایدروکلوریک اسید څخه او همدارنګه د سودیم او اوبو څخه دا دواړې معادلې به په خپلو کتابچو کې ولیکئ او توزین به یې کړئ. تر راتلونکي لوست پورې چې بیا زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم او راتلونکی لوست زموږ د اوبو له برېښنایي تجزیې څخه د هایدروجن لاسته راوړل دي. تاسو پر لوی الله سپارم. الله مو مل شه.